نړیوال جام ته د افغانستان اعلان شوې کرکټ لوبډله او د یو شمېر افغانانو غبرګونونه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسټ انډیز او امریکا کې ترسره کیږي، تېره ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د 20 اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل ډیره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دې لوبډلې ته اضافه شوي دي. هغه ځوانان چې په کورني کرکټ کې ښه ځلېدلي وي، دغه راز په دې وروستیو کې ایرلنډ سره چې موږ سریز وو، هلته چې ښه ځلېدلي وو، هغوی ته فرصت ورکړل شوی ترڅو په دې نړیوال جام کې د افغانستان استازیتوب وکړي. ښاغلي سادات همداشان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل کورنیو 20 اوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د 20 اوریزو نړیوالو جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. ښاغلي سادات همداشان زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د آی پی ایل کورنیو 20 اوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو له کبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د 20 اوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سږکال به د کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکڼوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګرباز، ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمېر پخواني افغان لوبغاړي او مینه وال وایي د لوبډلې د توازن جوړولو په فرصت کې دوی کولی شي په نړیوال سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستي ګل عابد ازادي راډیو ته وویل د دې لوبډلې یو ښه ترکیب جوړیدلی شي، ځکه په الراونډرانو کې داسې کسان شته چې تل ورباندې د بیټینګ حساب شوی وي. نو که چیرته د لوبډلې توازن جوړ شي، دوی په نړیوال جام کې ځلیدلی شي. د کرکټ مینوال د کرکټ 20 اوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوې لوبډلې ته خوشبینه دي او د دوی د بریا هیلې څرګندوي. ګرانو کتونکو، دا و چمتو شوی خبر. تر بیاخي چارې ښه وخت.